مدینه منوره د پاک ځای دی او پاک ځای ته الله پاک مالا راوستې دی ډېر محترم سید منیر صاحب چې د بدر منیر صاحب زوی دی هرکلی دی ته په خیر راغلی ډېره مننه جي حاجي صاحب په خیر راغلی څنګه یې تاسو ښه یې عمره مبارک شه ډېره مننه اول خو خوشحاله یم چې تاسو په سوشل میډیا زه ولیدم او ما ته مو ټلیفون وکړو ماله راغلی څنګه د مدینې ژوند څنګه دی بس الحمدلله جي صاحب ډېر ښه دی ډېر خوشحاله یم او بالکل مسافریت نه محسوسیږي ولې ستاسو شانې مشران د والد صاحب فین هم راشي خپلوان هم راشي رشتهدار راشي هغو سره وختاً په وختون ملاقات کېږي او بس هېڅ پروا مو څه تکلیف نشته نه نه الحمدلله هر څه کوم والد صاحب ته د ډېرې دعاګانې خلک یې ما وختي د مولانا صاحب سره خبره کوله چې یو داسې شخصیت چې د هغه کله کلیزې وي د څوک وایي ما وله عمره وکړه څوک وایي ما وله طوافونه تاسو خو به هم ډېر کوئ که نه خو هغه خلکو ته څه وایي چې ستاسو والد صاحب دپاره راځي دلته عمرې کوي طوافونه کوي ما په الله یقین کوي چې د طواف به مې کولو نو په هر چکر کې راته ستاسو والد صاحب مخې ته ولاړې دعاګانې مې کړي دي اوس دا غټه خبره ده چې څومره ملګري زموږ راغلي زموږ خپلوان راشي نه هغو ما ته کال وکړي چې یاره موږ راغلي په خانقاه کې نو بس هغه ولې طواف کوي که نه یې 2 رکعته نفل به وکړي او دا زموږ دپاره ډېره خوش قسمتي هم ده د هغې او د هغه د خوشنصیبي به ورته وو چې هر سړی راځي کې خپل لکه پردی وختي بدر صاحب پېژني هغه لپاره خامخا دعاګانې کوي دا د دې نه بله غټه ښه خبره نشته جي ستاسو د والد صاحب په نوم باندې چې کوم فېډریشن دی آل پاکستان پښتون بدر منیر فېډریشن د هغې غړي ډېر فعال دی او ډېر او هغې چې د لکه د تنظیمي امور دا هم ډېر ښې طریقې سره لګیا دی چې دی الله دې شیرینزاده بدر صاحب وبخي او اوس هم دغه تنظیم ښه فعال دی هغه ملګرو ته څه وایي چې ډېر مینه کوي او ستاسو والد صاحب سره بس هغوی خو دا ولسمه په کلیزو شو تاسو ولس وشوه د هغوی جذبې ته او مینې ته زه سلام کوم چې یاره ډېر غټ آرټسټان دنیا نه تللي او څوک یې نوم هم نهلي دا د هغوی برکت دی د آل پاکستان بدر منیر فېډریشن او اوس پکې نومونه په وختن بدلېږي خو ډانچه هم هغه ده نو د هغوی یو جهان مننه او دا د هغوی مینه ده مونږ سره الفاظ نشته چې یاره هغه څه خبره هغه یاد کړو تاسو خپله یو فلم آرټسټ وئ او راغلی فلمي دنیا مو پرېښوده نو څه هغه خلک چې لکه د مشکلاتو سره مخ دي د سختو سره مخ دي او هغوی غواړي چې یاره موږ ته د حکومت سره راکړي یا څه پېښور کې نشته نشترحال هم نشته ریډیو ډرامه نشته ټي وي ډرامه نشته څنګه تاسو راغلی او دا قدم مو پورته کو ګران کار نو زه خو چې راغلم والد صاحب ژوندی و فلمي انډسټري ختمېدو والا خو دومره نه وه ختمه نو شکر په دې وباسم چې په وخت یې راوتي وو او ټایم مو ضایع نه کړ هلته ولې نن سبا حاجي صاحب ډېره ګرانه دی ژوند تېرول ډېر سخت ډېر او زه که تا ته ووایم زمونږ د پښتو ټاپ آرټسټان چې دي یو څو هغه نومونه نشم اخیستی هغوی حالت نن سبا خراب دي نو غریبان شاته چې کوم سیکنډ رول یا واړه والا کردار والا او خو تباه برباد دي د دې نه ښه ده چې زما خو دا ریکویسټ هغه دی چې یاره ځان یې روزګار کولی دی سړی نوکري یا بل څه څه نه څه هغوی ژوند به ښه تېرېده دا فیلډ ختم دی تقریبا هغه عزت هم ختم دنیا کې ختم شو ټوله دنیا کې ختم اردو ختم خاص کر پښتو مکمل ختم دی پښتو خو مکمل ختم ټیک ټاک راووت او څه نوې نخرې راوتې مونږ کولی نه شو الله دې هغه نه موږ وساتي نور ګوره زه یو ور کوم فلم خو زه سینما ته به یو کس لاړو فلم یې وکتو اوس خو دې موبایل باندې پښتنو هغه د حیا هغه ټول حدونه کراس کړي دې ته څوک بد نه وایي او فلم باره کې چې کوم ځای باید وخي ستاسو د کیمرې په وساتت زه د سعودي عرب ملګرو ته ریکویسټ کوم کوم چې مسافر دي ته مسافري کوو د دوی نه ټول نه چې هلکان یم شباب ټول چې دی هغوی دوبۍ ته به خلک راته ټیک ټاکران یا یوټوبران هغه فیمیل هر څه چې هغه ګیم دی اوس سعودي تشریف کوي یا جده یا ریاض نه زه هغوی ته خواست کوم چې یاره موږ د غریبۍ له راغلي وو خپلې مجبورۍ له راغلي موږ ډېر ښه یاران دوستان دي هغه پکې په دې شي کې پرېوتي دی او خراب شو مالي طور ډېر خراب شو پلیز دا پاک وطن دی دلته دغه قسمه کارونه یا ټیک ټاک راویسته یا پلانکې کول یا ډینګې کول یا یوټوبره راویسته بهرحال تاسو پوهئ هغوی د سعودي دغه وکړو نو دې ته موږ په ښه نظر نه ګورو ولې موږ دلته روزګار نه راغلي بچو دپاره څه کوو دا ډنګډي ته پاکستان ګوره دلته یو کس مثلا خیر غواړي پاکستان ټول پاکستان پرې بدنامي او بیا دا ټیک ټاکر چې کوم دي که نه نو ټیک د ښه به هم ورکوي خو زه وایم چې یو پښتون سړي له یو مسلمان سړي له دا نن سبا چې موږ څه وینو ګورو دا نه دي پکار بالکل خاص کر سعودي عرب په ځمکه باندې په دې پاکه ځمکه باندې بیا
څه وویل نو بیا ورته دا مامورې له راویستي دي دې سره ګپ نه دی پکار نه بالکل دا یو ډېر نو دا خو چې چا د دې ځي ګوره جي دا خو هغه ځای دی که نه چې دلته راشي د ګناهونو لړلې تپلې راشي والله داسې صفا کړي لکه د مو د نفس چې ماشوم پرې دی او چې ته دلته راشي آیس او پوډر او چرس او سوس او بیا دغه نورې کیسې نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي سید منیر صاحب ډېره مننه ډېر خوشحال شوم ستاسو په راتګ باندې الله دې ستاسو والد صاحب هم وبخښي الله دې تاسو عمر دراز کړي او خدای مو په دې مسافرۍ کې خوشحاله لره ډېره مننه ملګرو د دې ویډیو په جوړولو کې راسره کاشف خان د 403 تنګي سره تعلق لري خپله هم د قرآن حافظ دی او زموږ د عمرې په ګروپ کې موږ ملګري نو تمه لرم چې تاسو به د سید منیر صاحب د خبرې اترې اورېدلي خوشحاله شوي وئ اجازه راکړئ د الله په امان